دغه هر څه یعنې چې کېدل دا هر څه چې وشول اوس هم موږ دا وایو چې راځئ اوس هم دا شته راځئ اوس هم سره یو موږ د ضد وال خلک نه یو موږ د ضد وال خلک نه یو چې ضد کوو زه دا تپوس هم کوم آیا دا یوازې د یو تنظیم وس و چې دا څه کنټرول کړي وي د دومره لویو زورورو قوتونو چې دا وطن یې خرابولو په یوازې مخکې کړي خو ځکه خو د جرګې ځکه خو د ملت د ټول د یو کېدلو ارمان درلودو چې هغه یې صحیح حل دی په هغه باندې کار کېږي نو یوازې خو موږ اوس هم نه کوي یوازې خو پي ټي ایم اوس هم نه کوي یوازې خو اوس په دا 2-3 میاشتو کې دننه هم چې څومره جرګې شوي دي مکین جرګه راواخله د بنو جرګه راواخله د جاني خیل جرګه راواخله د ناک وزیرستان جرګه راواخله د کورمې جرګه راواخله داسې تر مومندو پر آیا په دې کې پي ټي ایم مین کردار نه دی لکړی هر څومره چې که د 21 نومبر احتجاج یادوي کې د شغه مخطوبه یادوي آیا پي ټي ایم پکې مین کردار بلکې 90% کردار نه دی لکړی اوس هم د دغو حالاتو کلک د مقابله په ګراوند باندې د ولسونو د راټولولو او بیا د هغې په حواله سره د یو مزاحمت کولو یو شکل د هغه پي ټي ایم کوي زه په دې خبرو باندې نه یم خو البته چې د ټول اتحاد نه وي د چا د په حواله سره یو موقف نه وي بیا دلته د ملت د راټولولو یو مخصوص اصول یا یو نظام سیستم نه وي څه کوو دا هیڅ شی نه منل کېږي نه به په تعداد کې په دومره تعداد چې خلک راټولېږو نه به دومره سره ونښلي هېڅ کلي موجود نه بیا خو هغه په هغه خبره خو بیا هم دا هر شی د مایوسۍ دپاره نه دي والله که په د خپله خاوره وطن دی اوس به هم د وروسته کې په دې باندې خبره کوم اوسني حالات یادوم بیا پرې خبره کوم چې رښتیا موږ غلي یو که دا د یو دا خو تیاري وه دا خو بیا راتلونکي وخت ښایي محترمو دا او د امریکا جرمن نه اوس په لندن کې پر مثال د امریکا دا ټولې جرګې موږ هغه ځای کې هم نه کړي د ملت د غږ موږ بیا هم په هر ځای کې پورته کړی مو هم دی پورته کوو یې هم محترمو دا هر څه چې موږ سره وایو اوسني حالات بیا هم خراب راځئ موږ ضد نه کوو ځان نظر نه ګټو ټول سره راټول شو هم جرګه موجوده ده یا هم کمیټي موجوده ده یوه پرېکړه اوس هم چاهې زیاته نه شو کړلی چې څومره څه کولی شو په شریکه یې وکړو هر څومره خبرې موږ ته کوي دا نه ده خبره خو البته د ملت او د وطن دپاره موږ هره یو څه اتحاد اتفاق یا عدل البته بیا به هم که دا هم نه کېږي زمونږ سپیشل زمونږ مزاحمت دغه جاري دی او راتلونکي وخت کې زه بیا وایم هغه به بیا اندازه ولګېږي او دا به هم تعریف وي چې دغې جرګې واقعي یو لوی بدلون سبب بیا وروسته وګرځېدله او دا به هم تعریف وي چې دا خاموشي نه وه دا یو مضبوطه تیاري وه محترم اوسني حالات هم ښه نه دي اوس هم دا ملت لا یو متحد او یو خپلې غږ ته یو تکړه مزاحمت ته اړتیا لري د سوات د خلکو ځمکې اوس هم لا په تحصیل کبل او په فضافي لښکرګټونه لګوي په باجوړ کې خلک دا نه پوهېږي چې د ورځې څه ووایم او د شپې څه ووایم ځکه چې د ورځې د یو چا حکومت دی د شپې د بل چا حکومت دی د ورځې به فوجي ګرځي په کوڅو کې د شپې به طالب ګرځي په مومندو کې دا اوس هم په بیضۍ شمشکۍ اریا د باتاخورې نه خلک یعنې وځي خو دوی نه پرېږدي هلته حضور وطن تللي دي په بنو کې یعنې دا جاني خیل د مین سړک یې همداسې پتابونه سپورونه یې ورباندې کړي دي 19 جولای 2023 باندې په بنو کې د لوی پاڅون وشو 16 کې زخمیان شوي ورته شهیدان وشول بیا یو معاهده ته سره راغله صوبایي حکومت ته صوبایي حکومت موجود دی معاهده هم نشته هغه چې کومې دفتر یې دوی ورته ویلي چې خالي کوو یې هلته په ښار کې دننه د وسلوالو دفتر یوه هفته یې خالي کړي دوه مملکت نن هم یعنې د بقاقلو حالات څو ځله خراب شول برید سره وکړي بیا انتقام د ولسونو نه اخلي بیا وهل ټکول د ولسونو کېږي په ضلع کورم کې